بسم الله الرحمن الرحیم. د انیمل ټیشوز څلور مین قسمونه دي: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. ٹھیک شو. نن به مونږه epithelial tissues باندې بحث کوو. epithelial tissues استاسو په کتاب کې ډیر سیمپل ورکړي دي، خو مونږ ورسره یو څو خبرې نوري هم اډ کو او د epithelial tissues types به وایو، قسمونه. صحیح شو. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې ټیشو څه ته وایي؟ a group of similar cells that perform a specific function. نو که اوس مونږه د زړه نه سیلز راواخلو نو هغه یو قسم سیلز دي او کار یې یو قسم دی. که مونږ د معدې نه سیلز راواخلو نو هغه یو قسم سیلز دي او کار یې هم یو قسم دی. نو دغه ته بیا مونږ څه وایو؟ ټیشوز ورته وایو. ټیک شو. او د سټډي اف ټیشو از کالډ هیسټالوجي. هیسټالوجي زموږ سره هغه برانچ دی د بایولوژي چې په هغې کې مونږ ټیشوز سټډي کوو. ټیک شو. مونږ ووایو چې څلور مین قسمونه دي: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues او nervous tissues. نو نن زموږ ټاپک دی epithelial tissues. ایپی څه ته وایي؟ ایپی وایي د پاسه ته. ټیک شو. ایپی څه ته وایي؟ د پاسه. یعنی مطلب دا چې کوم قسم ټیشوز دي نو دا به د پاسه وي، د دې باندې به د پاسه نور ټیشوز نه وي، نور سیلز به د پاسه نه وي. یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې مثال تور کې دا کمره شو کنه، نو دا چې د بهر طرف نه ته پلستر کې نو د پاسه خو په نور څه بیا نه وي کنه. صحیح ده کنه. مطلب پلستر کې رنګ منګ ورکې نو بس دغه پلستر چې کوم دی دا بهرنی د پاسه نه لیر شو. دغه شانتي که دا کمره ته د ننه سایډ نه پلستر کې او رنګ منګ ورکې نو دا د ننه سایډ نه چې کوم دی نو د پاسه لیر شو. صحیح ده کنه. نو دغه شانتي زمونږ چې کوم په باډي کې epithelial tissues دي نو دې کاورینګ کړی دی او لیرینګ یې کړی دی. یعنی مطلب زمونږ سره چې کوم epithelial tissues دي دا کاورینګ tissues دي and lining tissues دي. کاورینګ څه ته وایي؟ چې مطلب د بهر سایډ نه کاور کړي. او لاینینګ څه ته وایي؟ چې د دننه سایډ نه کاور کړي، دننه طرف ته پلستر وکړي. چې د بهر سایډ نه پلستر وکړي د کمرې نو دا کاورینګ شو، چې د دننه سایډ نه وکړي نو دا لاینینګ شو. یعنی د خبرې مطلب دا دی چې زمونږ دا باډي چې کوم ده کنه دا سکین زمونږ سرمن. ټیک شو. دا چې کوم په دې ریډ کلر کې تاسو ته ښکاري داسې دا ریډ کلر کې چې زمونږ سرمن چې کوم دا ټول جسم یې زمونږ کور کړی دی دا هم یو قسم epithelial tissues دي. نو کاورینګ ټیشو شول. ټیک شو. لاینینګ اوس څه ته وایي؟ لاینینګ مطلب دا دی چې دننه چې کوم زمونږ مثال تور بلډ ویسلز دي کنه، رګونه دي، نو هغه د دننه طرف نه داسې پلستر شوي دي په epithelial tissues باندې. دغه شانتي که زمونږ یورینري سیستم وګورئ د میتیازو سیستم نو هغه د دننه سایډ نه پلستر شوی دی. دغه شانت که زمونږ ډایجسټیو سیستم وګورئ زمونږ خوله، ایسوفیګس، معده، سمال انټسټاین، لارج انټسټاین، نو دا چې کوم دی هم د دننه سایډ نه چې کوم دی لاینینګ شوی دی دا هم epithelial tissues دي. ټیک شو. نو a sheet of closely packed cells that covers the outer surface of the body. زموږ سره چې کوم epithelial tissues دي نو دا a sheet of closely packed cells دي. یعنی مطلب زموږ سره دا سیلز نږدې د یو بل سره لګېدلي دي او یو شیټ یې جوړ کړی دی. صحیح شو کنه. that covers the outer surface of the body. چې د باډي چې کوم outer surface دی نو دا یې کور کړی دی، مطلب زموږ سرمن یادی. صحیح شو. د دې نه علاوه lines the inner surface of body cavities. زمونږ په جسم کې دننه چې کوم دی خالی ځایونه دي، کیویټیز هغې ته ویلی کېږي. نو دغه کیویټیز چې کوم دی د دننه طرف نه پلستر کړي دي، لاینینګ یې شوی دی. صحیح شو که نه. نو دغه کیویټیز کې مطلب زمونږ سره چې کوم که زمونږ دا خېټه چې کوم دی دننه چې کوم خالي ځای دی دې ته څه وایي؟ پیریټونیل کیویټي. نو ګورئ زمونږ سره چې کوم دا پیریټونیل کیویټي ده نو د دې لاینینګ شوی دی داسې په دې ریډ کلر کې که تاسو وګورئ. صحیح شو که نه. او دا نه مطلب زمونږ سره چې کوم ګوره د خبرې مطلب دا دی چې که فرض که اوس یو رنګ یو بالټی پروت دی نو دا رنګ خو د بالټي د دیوالونو سره هم لګېدلی دی او که ته دننه خښته ور واچې نو د خښتې چې کوم دا بهرنی سرفیس دی نو د دې سره هم دا رنګ ولګېدو. دغه شانتي زمونږ په دې پیریټونیل کیویټي کې چې دننه کوم دا سیزونه پراته دي، مطلب معده شوه، سمال انټسټاین شو، لارج انټسټاین شو وغیره، نو دا هم زمونږ سره چې کوم دی لاینینګ شوی دی. لکه څنګه چې خښته ته رنګ ته ور وولې نو د دې خښتې دا بهر سایډ په رنګ باندې څښا شي. دغه شانتي زمونږ چې کوم دا epithelial tissues دي نو دا د دې معدې نه بهر دیوالونه هم چې کوم دی نو کور کړلی شوي دي. ټیک شو. نو دا زمونږ سره پیریټونیل کیویټي شوه. دغه شانتي چې کوم زمونږ د زړه کې چې کوم کیویټي ده هغې ته پیریکارډیل کیویټي وایي. مطلب د زړه نه چارچاپېره چې کوم کیویټي ده هغې ته پیریکارډیل کیویټي وایي. نو مطلب زړه بهر سایډ نه هم چې کوم دی نو لاینینګ شوی دی او د زړه چې په دې کومه خانه کې پروت دی نو هغه خانه هم د دننه طرف نه لاینینګ شوی دی. ټیک شو. دغه شانتي که ته پلیورل کیویټي وګورئ، یعنی مطلب زمونږ چې کوم لنګز پړپوس چې کوم خانو کې پروت دی هغې ته پلیورل کیویټیز وایي. نو د دغې هم زمونږ سره چې کوم دی لاینینګ د epithelial tissues نه شوی دی. دغه شان که زمونږ کارډیوواسکولر سیستم وګورئ نو مطلب دا زړه د دننه طرف نه د زړه چې دا کوم چیمبرز دي دا هم لاینینګ شوی دی د epithelial tissues نه. دغه شانتې چې کوم آرټریز تللي دي، کوم کیپیلریز دي، کوم وینز راغلي دي، نو د دې ټولو زمونږ سره لاینینګ شوی دی د دننه طرف نه. نو دې ته څه وایي؟ باډي کیویټیز لاینینګ. ټیک شو.
and body tubes او دغه شانتي چې زمونږ په باډي کې کوم ټیوبز دي نو د هغې هم لاینینګ شوی دی پلستر یې شوی دی یعنې مطلب زمونږ چې کوم یورینري سیستم دی مطلب د میتیازو سیستم نو دا یو قسم ټیوبز دي زمونږ په جسم کې کنه نو د دې هم لاینینګ شوی دی دغه شانتي که زمونږ ډایجسټیو سیستم وګورئ کنه مطلب زمونږ خوله شوه اسوفیګس شو معده سمال انټسټاین لارج انټسټاین انل کینال نو دا چې کوم دی نو هم د دې لاینینګ دغه شانتي شوی دی and also forms glands او دې چې کوم دی نو زمونږ سره glands هم جوړ کړي دي صحیح شو کنه endocrine glands کوم چې مطلب خپل سیکریشن بلډ ته کوي وینې ته او په وینه کې چې کوم دی دغه کیمیکلز مختلفو ځایونو ته رسي او خپل کار کوي او اگزوکراین ګلینډز چې مطلب هغه ډایرکټ چې کوم دی نو سرفیس ته خپل سیکریشن کوي د هغې نالۍ وي یعنې مطلب دې ټایم کې په ما باندې د خوله را روانه ده کنه نو دا زموږ سره اگزوکراین ګلینډز نه خارجېږي سویټ ګلینډز اگزوکراین ګلینډز دي ټیک شو نو دا مطلب د نالو په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا خوله سرفیس ته بهر ته راوځي نو دې ته اگزوکراین ګلینډز وایي ټیک شو اوس په اپیتیلیل ټیشوز کې چې کوم سیلز دي نو دا الانګیټډ دي مطلب اوږدي دي او د دې سره سره فلیټنډ دي یعنی مطلب داسې نه چې د مارکر په شان دي اوږدي دي نه دا بیا فلیټنډ هم دي داسې چپلیت شوي دي لکه مطلب تاسو چې په کوم میټر باندې په کومه پیمانه باندې کرښه وهئ که نه نو هغه څنګه هغه چپلی دی که نه فلیټ وي دغه شانتې مطلب د هغې په شانتې وي اینډ کلوزلی پیکټ او دا کلوزلی د یو بل سره پیکټ وي مطلب چې کوم د یو سیل او د بل سیل په منځ کې خالي ځای انتهایي کم وي د نش برابر وي صحیح شو نو انټری اف جامز کیمیکلز اینڈ واټر دا د دې لپاره انتهایی نږدې د یو بل سره لګېدلي وي چې جسم ته جراثیم نه ننوځي مختلف قسم کیمیکلز نشي ننوتلی او اوبه چې کوم دی زموږ جسم ته نشي ننوتلی ګورئ زموږ جسم هایپر ټانیک دی یعنې مطلب په دې کې د سلوټ مقدار سیوا دی او بهرنۍ اوبه چې کوم دی نو هغه څه دي هایپوټانیک دی مطلب د سلوټ مقدار پکې کم دی نو اوبه د هایپوټانیک انوایرمنټ نه هایپر ټانیک انوایرمنټ ته ځي مطلب دا دی چې که ته نیر ته ور ودانګې نو پکار دی چې د نیر دا اوبه خو هایپوټانیک دي که نه نو مطلب چې دا ستا جسم ته دننه ننوځي ځکه چې ستا جسم هایپر ټانیک دی خو دا ډایرکټ ستا جسم ته دننه نشي ننوتلی وجه دا دی چې کوم سکین دی نو دا کلوزلی پیکډ سیلز دي ټیک شو ښه تین نان سیلولر سپورټینګ لیر د دې نه لاندې موجود وي ګوره که دا زموږ سره اپیتیلیل سیلز شول که نه الانګیټډ دي اوږده او د دې سره سره فلیټنډ دي چپلیتې دي نو د دې نه لاندې چې کوم دی سپورټینګ لیر موجود دی دا یې د ریډ کلر کې که وګورئ نو دا یو لیر دی چې دا سیلز یې سپورټ کړي دي ځکه دې ته سپورټینګ لیر وایي نو دې لیر ته د ریډ کلر کې چې کوم تاسو ته ښکاري دې ته موږ بیسمنټ ممبرین وایو بیسمنټ څه ته وایي خلک وایي لکه کور دې جوړوو بیسمنټ به دې پکې جوړ کړی وي یعنې مطلب دننه چې کوم اولنی کوم چت دی په ځمکه کې هغې ته څه وایي بیسمنټ دغه شانتې مطلب چې کوم د سیلز نه لاندې کوم پروت دی د اپیتیلیل سیلز نه نو هغې ته څه وایي بیسمنټ ممبرین ورته وایي ټیک شو اپیتیلیل ټیشوز نو بلډ ویسلز په اپیتیلیل ټیشوز کې بلډ ویسلز نه وي مطلب رګونه ورته نه وي راغلي مطلب دا ای واسکولر وي نو بیا دې ته خوراک د کوم ځای نه راځي خوراک او چې کوم پالتو مواد دي هغه ته څنګه بهر ته وځي نو هغه د ډیفیوژن په ذریعه باندې د دې بیسمنټ ممبرین نه لاندې چې کوم دی زموږ سره عام طور کنیکټیو ټیشوز موجود وي او هغه کنیکټیو ټیشوز ته ویسلز تللی وي بلډ ویسلز ورته تللی وي رګونه ورته تللی وي نو په هغه سیلز کې چې کوم مطلب زموږ سره بلډ موجود دی نو د هغې نه ډیفیوژن کېږي دا بلډ چې کوم دی نو اخوا ورځي خوراک او اکسیجن وغیره د ځان سره اخوا وړي او د هغه طرف نه چې کوم دی نو ویسټ مټیریل دی خوا راوړي ټیک شو د ډیفیوژن پروسس په ذریعه باندې انرویټډ دي ګورئ ښه مطلب دا دی چې نروز ورته تللی دي نرو سپلای ورته شوي ده نیورانز پکې موجود دي خو بلډ کیپیلریز پکې نشته رګونه پکې نشته او ریپیډ ریجنریشن کوي دا مطلب چې کله دا اپیتیلیل ټیشوز یا اپیتیلیل سیلز خراب شي نو د دې چې کوم دی نو واپس ریکوري ډېر زر کیږي کمپیریټیولی فاست هیلینګ مطلب د دې نور کنیکټیو ټیشوز او مسکولر ټیشوز نروس ټیشوز په نسبت باندې ډېر زر چې کوم دی د دې هیلینګ کیږي مطلب ټیک کیږي واپس صحیح شو که فرض کې خراب شي دې نه علاوه انټیریور اف د باډي از سیپریټډ فرام آوټساید ورلډ بای سکین ګورئ زموږ دا باډي دننه چې کوم دی نو دا ځان له انوایرمنټ دی کنه او دا بهر دنیا ځان له انوایرمنټ دی نو دا بهر انوایرمنټ چې کوم دی د دې نه زموږ دا دننه انوایرمنټ د څه په ذریعه باندې سیپریټ شوی دی ځان له شوی دی زموږ د سکین په ذریعه باندې دا سکین باونډري ده د سکین نه چې دننه ځي نو زموږ انټرنل انوایرمنټ دی او د سکین نه چې بهر ته راوځي نو ایکسټرنل ورلډ دی دنیا ده ټیک شو نو دا سکین زموږ سره څه شی دی اپیتیلیل ټیشوز دي ښه دې نه علاوه چې کوم دی آلسو لاینز د ګټ زموږ چې کوم ګټ دی ګټ څه ته وایي ډایجسټیو سیسټم نو تاسو ته ما ووایي چې ډایجسټیو سیسټم لاین شوی دی دغه شانتې لنګز چې کوم ریسپیریټري سیسټم دی که نه نو هغه هم لاین شوی دی مطلب زموږ چې کوم لنګز دي که نه پړپوس د دې سره سره چې کوم دی ټریکیا برانکای برانکیولز که نه نو یا مطلب د پوزې چې کوم دا دننه کیویټي ده نو دا زموږ سره چې دا ټول څه شوي دي لاین شوي دي پلستر یې شوی دی دغه شانتې یورینري ټریکټ کوم چې یوروجینیټل سیسټم دی مطلب کوم باندې چې ریپروډکشن کیږي که نه او د دې سره سره چې کوم مطلب میتیازې پې کېږي نو دغه سیسټم هم لاینینګ شوی دی پلستر شوی دی د چا نه د اپیتیلیل ټیشوز صحیح شو اینډ آلسو فارمز ګلینډز او ګلینډز هم جوړ کړي دي مطلب چې کوم انډوکراین ګلینډز دي که اګزوکراین ګلینډز دي نو دا هم د اپیتیلیل ټیشوز نه جوړ دي فنکشنز اف اپیتیلیل ټیشوز د دې کار څه دی ټیک شو د اپیتیلیل ټیشوز کار څه دی نو ګورئ ورته اولنۍ خبره دا ده چې پروټیکشن مطلب زموږ جسم ته حفاظت ورکوي
پروټیکشن یې راکړی دی د څه نه د انجري نه. مطلب دا دی چې که ته څه څیز ته لګې نو اوله به ستا سکین لګي نو مطلب دا نور جسم به د حفاظت کیږي. دغه شانتې ستا په خوله کې چې کوم اپیتیلیل ټیشوز دي نو که فرض کړه ته په پردي خیرات کې لګیا یې او بس زر زر چې کوم د خوراک کې او د غوښې سره د اډوکې هم وخوړو نو دا اډوکې چې کله ستا په خوله کې موجود وي نو مطلب ستا اپیتیلیل ټیشوز ولګي او تا ته اندازه وشي چې لکه اډوکې مې پکې دننه کړو نو هغه دې را بهر کې بیا ټیک شو. نو مطلب تا د نور نقصان نه بچ کوي. دغه شانتي جرمز مطلب جراثیم که بهر په ماحول کې جراثیم ډیر دي نو هغه زمونږ د سکین سره لګېدلی شي خو زمونږ دننه ماحول ته چې کوم دی نشي ننوتلی تر څو پورې چې د سکین کې څه زخم نه وي پیدا شوی ټیک شو که نه. مطلب د اپیتیلیل ټیشوز چې کله خراب شي نو بیا جراثیم ننوتلی شي چې اپیتیلیل ټیشوز ټیک دي سکین ټیک دی نو مطلب دا دی چې بیا ته د جراثیم نه بچ کېدلی شي ټیک شو. کیمیکلز مختلف قسم کیمیکلز دا سپریګان وغیره چې کوم دی په دې ماحول کې کېږي په فصلونو باندې دا که رام شي نو د سکین سره ولګي خو دننه نشي ننوتلی. واټر لاس نه هم چې کوم دی موږ له پروټیکشن راکوي حفاظت راکوي. مطلب دا دی چې زمونږ د جسم نه اوبه چې کوم دی بهر ماحول ته نشي تللی په اسانه باندې ټیک شو. دې نه علاوه سیکریشن کوي مطلب سیزونه خارجوي لکه ګوره په معده کې چې کوم سیلز دي نو هغه څه خارجوي مختلف قسم چې کوم دی نو انزایمز خارجوي مختلف قسم میوکس خارجوي. دغه شانتي په سمال انټسټاین کې په لارج انټسټاین کې چې کوم سیلز دي نو هغه هم سیکریشن کوي صحیح شو سیزونه خارجوي. دې نه علاوه ابزارپشن مطلب سیزونه جذب کوي لکه ګوره زمونږ په سمال انټسټاین کې چې کوم خوراک مونږ وکړو کنه دغه خوراک زمونږ د سمال انټسټاین نه چې کوم دی واپس بیا جذب کیږي کنه زمونږ جسم ته. دا وګوره دا سمال انټسټاین دی کنه د معدې سره بیا سمال انټسټاین وي داسې نو دې سمال انټسټاین ته چې کوم خوراک راغلی وي نو دا خوراک بیا په دې چې کوم دی زمونږ د معده کې دننه په دې ریډ کلر کې وګورئ دا څه شی دی د اپیتیلیل ټیشوز دي. نو دا اپیتیلیل ټیشوز چې کوم دی لایننګ یې شوی دی د دې اپیتیلیل ټیشوز په ذریعه باندې خوراک چې کوم دی نو څه کیږي زمونږ جسم ته ننوځي. مطلب کوم خوراک چې مونږ وکړو کنه دغه خوراک نه چې کوم ګلوکوز وغیره ووتل دغه ګلوکوز به اوس زمونږ وینې ته شاملیږي نو زمونږ په ټول وجود کې به شاملیږي بیا صحیح شو. نو دې ته ابزارپشن وایي. فلټریشن مطلب چې کوم کډنیز دي کنه ګردې په هغې کې چې کوم هغه ګلومیرولس دی نو دغه ګلومیرولس نه څه کیږي فلټریشن کیږي مطلب دا بلډ چې کوم دی دا وینه دا فلټر کیږي صحیح شو. نو دا دغه چې کوم زمونږ دغه رګ دی نو په دغه رګ کې څه شی موجود دی مطلب اپیتیلیل ټیشوز پکې موجود دي کنه د دغې نه دا فلټریشن کیږي صحیح شو. د دې نه علاوه ایکسکریشن مطلب سیزونه خارجول یا دې ته ترانسپورټ هم وایي لکه مطلب مونږ چې کوم ایکسکریټري سیستم دی کنه مطلب میتیاز واره سیستم نو هغه دغه کې زمونږ سره چې کوم دا ګلومیرولس دی یا مطلب چې کوم زمونږ سره بومینس کیپسول دی پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول ډیسټل کنولوټیډ ټیوبیول لوپ په هنلې نو دغه ځایونه کې چې کوم دی نو زمونږ سره څه چل کېږي ایکسکریشن حصه دی کنه نو دغه اپیتیلیل ټیشوز ایکسکریشن کوي یا مطلب تاسو ویلی شئ چې ټرانسپورټ کوي لکه مطلب دا دی چې میتیاز چې کوم دی ټرانسپورټ کوي یورین میتیاز چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته دغه اپیتیلیل ټیشوز په ذریعه باندې ځي. د دې نه علاوه چې کوم دی ډیفیوژن نو ګورئ که مطلب زمونږ لنګز دي کنه لنګز لکه راشي نو مطلب چې کوم اکسیجن راشي دلته لنګز ته نو په لنګز کې چې کوم الویلای موجود وي دغه الویلای چې کوم دیوالونه دي نو د اپیتیلیل ټیشوز نه جوړ دي نو دغه اپیتیلیل ټیشوز په ذریعه باندې اکسیجن چې کوم دی نو شامل شي او کاربن ډای اکساید د جسم نه راوځي نو هغه بیا مونږ بهر ته وباسو صحیح شو. نو ډیفیوژن کوي. د دې نه علاوه سنسیشن کوي یعنی مطلب دا دی چې کوم مختلف قسم بوی زمونږ ډیټیکټ کولی شو کنه مونږ پیژندلی شو د پوزې په ذریعه باندې نو په دې پوزه کې زمونږ سره څه موجود دي په دې پوزه کې دننه چې کوم دی د دې دا پلستر د څه نه شوی دی دا د اپیتیلیل ټیشوز نه شوی دی نو مونږ چې کوم دی سنسیشن کولی شو چې دا کم قسم بوی دی صحیح شو. دې نه علاوه که اوس مونږ ټایپس لرا شو د اپیتیلیل ټیشوز نو یاد ساتئ چې کوم زمونږ سره ګلینډولر ټیشوز دي نو هغه ګلینډز جوړوي مختلف قسم ګلینډز یې جوړ کړي دي کنه انډوکراین ایکزوکراین او چې کوم زمونږ سره ممبرینس ټیشوز دي نو هغه مطلب یو ممبرین یې جوړ کړی وي یو لیر یې جوړ کړی وي صحیح شو. دا ممبرینس چې کوم دی نو په دې کې بیا ځان له قسمونه دي سیمپل او سټریټیفاید. سیمپل هغې ته وایي چې یو سیل موجود وي داسې او سټریټیفاید هغې ته وایي چې یو د پاسه بل د پاسه بل د پاسه بل یعنی مطلب سټریټه یې چې کوم دی نو جوړ کړي وي لیرز یې جوړ کړي وي صحیح شو. نو ګورئ سمپل کې زموږ سره چې کوم دی سمپل سکویمس سمپل کیوبایډل سمپل سیلیټډ کیوبایډل او سمپل کالمنر او سمپل سیلیټډ کالمنر دا قسمونه دي. دغه شانتي سټریټیفاید څه دي لیرز دي صحیح شو. نو سټریټیفاید سکویمس یا سټریټیفاید ترانزیشنل او سټریټیفاید کیوبایډل صحیح شو. نو دا قسمونه دي. دا بل یو بیا چې کوم دی سیوډو سټریټیفاید دی باندې بیا پوه کوم خو ګورئ سمپل تاسو ته ما وایي چې څه ته وایي چې یو لیر وي مطلب یو سیل وي نو ګورئ دا زموږ سره سکویمس سمپل سکویمس سکویمس څه ته وایي چې فلیټ وي فلیټ چپلیتی صحیح شو کنه چې هایټ یې سیوا نه بلکې چپلیتی وي داسې نو هغه دا زموږ سره بیسمنټ ممبرین دی او دا پکې فلیټنډ سیلز چې کوم دی یو لیر جوړ شوی دی نو دې ته موږ څه وایو سمپل سکویمس. دا سیلز چېرته موجود وي په الویلای کې موجود وي کارډیوواسکولر سیستم کې بومینس کیپسول کې او لوپ اپ هنلې چې کوم هغه نری حصه د تین صحیح شو کنه په هغې کې دا زموږ سره موجود وي. دې نه علاوه سمپل کیوبایډل
سمپل کیوبایډل ورته په دې وجه سمپل ورته په دې وجه باندې وایي چې ګوره دا بیسمنټ ممبرین دی او دا یو لیر دی صرف، نو دا سمپل شو. کیوبایډل ورته ځکه وایي چې دا سیلز کیوب شیپ دي، مطلب څلور واړه طرفونه چې کوم دی نو برابر دي، نو دې ته سمپل کیوبایډل وایي. دا په پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول، ډیسټل کنولیټډ ټیوبیول او د لوپ اپ هیل چې کوم تک حصہ دا هغه ټیړه حصہ په هغه کې چې کوم دی نو زموږ سره موجود دي. اوس چې کوم پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول کې کوم کیوبایډل سیلز موجود دي نو په هغه کې برش بارډر لګیدلی دي، ټیک شو کنه. برش بارډر یا مایکرو ویلای دا یو شی دی، دا چې کوم دی مطلب دا سایټوپلازم چې کوم دی نو په څه ځای کې بهر ته وتوي، په څه ځای کې دننه راغلی، په څه ځای کې بیا بهر ته، په څه ځای کې بیا دننه، په څه ځای کې بیا بهر ته، په څه ځای کې بیا دننه، په دې طریقه باندې چې کوم دی نو زموږ سره موجود وي. صحیح شو. نو دا د څه لپاره د ابزابشن لپاره چې یعنی مطلب سرفیس ایریا سیوا شي او ډیر ابزابشن وشي، سیزونه ډیر زیات جذب شي دننه. نو دا پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول کې برش بارډر یا مایکرو ویلای وي، او چې کوم ډیسټل کنولیټډ ټیوبیول او لوپ اپ هینډ کې کوم تک حصہ ده نو هغه عام طور زموږ سره چې کوم دی برش بارډر یا مایکرو ویلای پکې نه وي موجود، هغه ساده وي. صحیح شو. دا شانتي سیلیټډ کیوبایډل چې کوم دی مطلب دا هم کیوب شیپ دی. صحیح شو کنه. بیسمنټ ممبرین ته کیوب شیپ سیلز اٹیچ دي او د دې سیلیا موجود دي. ټیک شو. په سیلیا او په مایکرو ویلای کې فرق دا دی چې سیلیا هیر لایک سټرکچرز دي، بس ډایرکټ چې کوم دی نو د سیل د سرفیس نه وتی وي، او چې کوم مایکرو ویلای یا برش بارډر دی نو په دې کې سایټوپلازم وتی وي. دا هیر لایک سټرکچرز نه دي، سایټوپلازم چې کوم دی نو بار دنه وتی راوتی وي. ټیک شو. او چې کوم دا سیلیا دی نو د دې کار څه وي؟ د دې کار دا وي چې مطلب یو سیز پوش کوي، د یو ځای نه بل ځای ته وړي. ټیک شو. دا چېرته موجود وي؟ دا زموږ سره چې کوم دی نو ریر وي، ریر. ټیک شو. سیلیټډ کیوبایډل سیلز چې کوم دی دا ریر دي، مطلب ډیر کم دي. او دا لوور ریسپیریټری ټریک چې کوم موجود دی مطلب زموږ ریسپیریټری سیستم چې کوم لوور حصہ ده لاندې نه په هغې کې موجود وي، ټرمینل برانکیولز کې دا زموږ سره موجود وي. صحیح شو. دې نه علاوه سمپل کالمنر، سمپل دا دی چې یو بیسمنټ ممبرین دی او یو سیل ورته اټیچ دی، داسې یو لیر یې جوړ کړی دی، او دا زموږ سره په سټمک کې موجود وي، په معده کې، په سمال انټسټاین او لارج انټسټاین کې چې کوم دی موجود وي. د سټمک دا چې کوم دی ساده وي، د سمال انټسټاین کې برش بارډر یا مایکرو ویلای لګېدلی وي ځکه چې هلته ابزابشن ډېر زیات کېږي، او په لارج انټسټاین کې برش بارډر یا مایکرو ویلای لږ کم وي ځکه چې هلته کم ابزابشن کېږي، اوبه چې کوم دی ابزاب کېږي. صحیح شو. دې نه علاوه سیلیټډ کالمنر، مطلب دا هم کالمنر سیلز دي خو سیلیا پې موجود دي، بس تاسو ته ما وویل دا سیز د موف کولو لپاره چې کوم دی نو په کار راځي. دا په اوویډکټر یا په فلوپین ټیوبس کې چې کوم دی زموږ سره موجود وي، مطلب د فیمیل چې کوم ریپروډکټیو سیستم دی کله چې د اووري نه ایګ ریلیز شي کنه نو هغه ایګ چې کوم دی نو بیا پوش کوي داسې اخوا یې وړي، نو د دغه وړلو لپاره چې کوم دی نو سیلیا په کار دی هلته. صحیح شو. اوس مونږ راځو سټریټیفاید چې کوم اپیتیلیل ټیشوز دي هغې له راځو. نو سټریټیفاید سکویمس خو الریډي مونږ ووایو چې فلیټ، ټیک شو کنه، فلیټ سیلز وي. نو خو دا خبره ده پکې چې مطلب دا زموږ سره سټریټیفاید دي، د فلیټ سیلز لیرز دي، یو د پاسه بل د پاسه بل د پاسه بل. نو دا لاندې سیلز د بیسمنټ ممبرین ته چې کوم اټیچ وي دا که هر څنګه وي، خو مونږ کلاسیفیکیشن په دې ټاپ لیر په وجه باندې کوو. که دا ټاپ لیر یې فلیټ وي نو مونږ ورته سکویمس وایو، که دا لږ څلور ګوټه وي نو بیا ورته مونږ کیوبایډل وایو، او که دا اوږده وي داسې نو بیا ورته مونږ څه وایو؟ کالمنر ورته وایو. صحیح شو. نو سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم چې کوم دی دا په ماوت کې په خوله کې چې کوم دا لیر موجود دی، کله چې تاسو ګرم څه څیز وخورئ او دا پوستکی هم د خولې نه راجدا شي، دا څه شی دی؟ دا سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم دی ستاسو. صحیح شو. او دغه شانتي دا په فیرنګس کې موجود وي، مطلب د خولې نه چې لږ دننه ورشي. دغه شانتي اسوفیګس کوم چې معدې ته یو پیپ تللی دی، او دغه شانتي په ویجاینا کې د فیمیل چې کوم ریپروډکټیو سیستم دی، او دغه شانتي چې کوم انل کینال دی، انس چې کوم موجود وي، نو هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم موجود وي. ټیک شو. دې نه علاوه آلسو ان سکن چې کوم زموږ سرمن ده نو دا ګورئ هم سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم دی. ټیک شو. زموږ سرمن چې کوم دی دا هم سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم دی، مطلب فلیټ سیلز دي او په یو بل د پاسه لیرز یې جوړ کړي دي. خو یاد ساتئ بټ کیریټینایزډ، خو په دې کې د کیریټین ډیپوزیشن شوی دی، مطلب زموږ سره چې کوم دی دا سیل شو کنه نو په دې کې داسې کیریټین چې کوم دی نو داسې ډیپازیټ شوي دي، کیریټین داسې کیریټین پروټین پکې ډیپازیټ شوي دي، او دا سیلز مړه شوي دي. بیا په دې وجه باندې زموږ چې کوم سکن دی نو دا څه کوي؟ دا موږ له ډېر زیات حفاظت راکوي. ټیک شو. موږ د نور نه بچ کوي، موږ چې کوم دی نو د زخم نه او د سیزونو میزونو نه بچ کوي. ټیک شو. دې نه علاوه زموږ سره سټریټیفاید ټرانزیشنل اپیتیلیم. ټرانزیشن څه ته وایي؟ چې کله یو او کله بل اوړي راوړي، دې ته څه وایي؟ ټرانزیشنل سټیټ ورته وایي. نو سټریټیفاید ټرانزیشنل اپیتیلیم دې ته وایي چې مطلب کله زموږ سره دا لیرز کمیږي او کله سیوا کیږي، کله کمیږي کله سیوا کیږي. نو دا په یورینري بلیډر کې موجود وي، زموږ چې کوم مثانه ده. نو ګورئ چې کله په مثانه کې یورین ډیر وي، مطلب میتیز پکې ډیر وي، نو دا غځېدلی وي کنه داسې، نو په دې وجه باندې دا لیرز نری شي، کم شي. او چې کله موږ میتیز وکړو یورینري بلیډر خالی شي نو دا چې کوم دی نو دا لیرز ډیر شي. د دې ساده مثال دا دی که فرض کړه تاسو یو بیلون یو پوکڼۍ چې کوم دی نو هوا پکې نه وي نو هغه دیوالونه لږ پیړ وي کنه، خو چې کله تاسو وپړسوئ نو دیوالونه یې څه شي؟ نري شي. دغه شانتي دلته هم وي.
دې نه علاوه stratified cuboidal چې کوم دی نو دا انډکټس اف سم ګلینډز څه ګلینډز داسې دي چې په هغې کې زموږ سره stratified cuboidal موجود وي یعنی مطلب کیوب شیپ وي اخرنی سیلز او چې کوم دی نو لیئرز په شکل کې وي نو او دا زموږ سره په ډکټ اف سم ګلینډز کې چې کوم دی نو موجود وي ګوره تاسو ته ما وویل بیسمنټ ممبرین ته کې سیل هر څنګه وي خو چې ټاپ سیلز یې څنګه وي نو هغې په بیس باندې موږ بیا کلاسیفیکیشن کوو نو دا ټاپ زموږ سره څه دي دا کیوبایډل دي داسې کیوب شیپ دي څلور ګوټه شانتې دي اوس به تاسو وایئ چې کوم دا stratified transitional epithelium دی نو دا کوم قسم دی squamous دی کیوبایډل دی columnar دی کوم قسم دی نو یاد ساتئ د دې داسې څه خاص شیپ نشته بس چې کله دا یورینري بلیډر ډک وي نو دا داسې squamous شانتې وي مطلب غځېدلې شانتې وي که نه نو فلیټ شوي شانتې وي خو چې کله یورینري بلیډر خالي وي نو دا داسې مطلب کیوب شانتې وي داسې ګول ګول شانتې وي نو دا ځان له کیټګري ده دا په دغې کې نه راځي صحیح شو اوس دې خوا راشئ pseudostratified pseudo څه ته وایي د دروغو او stratified څه ته وایي layers نو مطلب دا داسې د دروغو لیر شانتې وي ګورئ که دا زموږ سره بیسمنټ ممبرین دی نو دا سیل ډایرکټ بیسمنټ ممبرین ته لګېدلی دی که نه او دا سیل هم ډایرکټ بیسمنټ ممبرین ته لګېدلی دی دا سیل هم ډایرکټ لګېدلی دا هم ډایرکټ لګېدلی دا هم ټول سیلز بیسمنټ ممبرین ته ډایرکټ لګېدلي دي نو پکار دی چې دې کې مونږ stratified نه وایو دې ته مونږ سیمپل وایو خو نه که ته ورته په مایکروسکوپ باندې ګورئ نو د دې دا نیوکلیس لاندې ښکاري دا چې کوم واړه سیلز دي نو د دې دا نیوکلیس لاندې ښکاري او چې دا کوم غټ سیلز دي نو د دوی دا نیوکلیس بره ښکاري نو دې ته چې ته په مایکروسکوپ باندې ګورې نو ته به وایې ګنې که دا لاندې یو لیر دی او دا بره بل لیر دی نو دا تا ته لیر ښکاري خو دا لیر دی نه په دې وجه باندې دې ته څه وایي pseudostratified ورته وایي ټیک شو دا چېرته موجود وي نیزل کیویټي مطلب زمونږ چې کوم د پوزې دا دننه لیر دی که نه نو دا زموږ سره pseudostratified دی ټریکیا زموږ چې کوم د هوا نالی ده د دې چې کوم دا پلستر شوی دی دغه هم دی برانکای کوم چې بیا مطلب لنګس ته هغه ډیویژن شوی دی او یاد ساتئ چې څه پکې موډیفاید شوي وي مطلب چینج پکې راغلی وي او ګابلیټ سیلز یې جوړ کړي وي او دغه ګابلیټ سیلز څه کار کوي میوکس خارجوي مطلب داسې سټیکي سبسټانسز چې کوم دی نو خارجوي صحیح شو نو ستاسو په کتاب کې خو ډېر سمپل دی خو موږ لږ ډیټیل باندې وکړو ستاسو ته د خپلې مرضۍ پوینټس راواخلئ او نور پرېږدوئ ټیک شو